دا هغه زده کوونکي دي چې څو ورځې مخکې د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب پیژندنې رقابتي ازموینه کې ګډون کړی و او اوس راغلي تر څو د ستاینغونډې په ترڅ کې د خپلو وړتیاوو مطابق ډالۍ ترلاسه کړي. دغه ستاینغونډه چې د شولګرې ولسوالۍ اړوند بېلابېلو ښوونځیو 1000 تنو زده کوونکو لپاره جوړه شوې ده. یو شمېر بریالیو کسانو ته به د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د پام وړ ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل شي. ورته مهال د شولګرې ولسوالۍ پوهنې آمر مولوي محمد یاسین حماس وایي د ډالۍ ورکولو څخه یې موخه مطالعې ته د زده کوونکو پام را اړول او د ځوان نسل فکري او عقیدتي رغون دی. دا غونډ امام ابو حنیفه رحمه الله په کتاب او په دې غونډه کې تقریبا 1000 شاګردان او مختلف مکاتبونه راټول شوي وو. مطلب لدین دا سه شاګردان په دې باندې مطالعه باندې عادت سي او مطالعه باعث د مطالعې سي او خلد امام ابو حنیفه رحمه الله له تاریخ نه خبر سي. موږ خپل شاګردان ته دا ډاډ ورکو چې ان شاء الله په آینده وخت کې بعد دا رقم امتحانونه او د البرز ادارې له طرف نه ان شاء الله نور به هم جریان لري. په یاده ستاینغونډه کې د زده کوونکو سربیره د ښوونځي آمرینو، ښوونکو، دیني عالمانو او ځینې مشرانو هم ګډون درلود او ډیری په دې باور دي چې د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کوونکو لپاره ذهني عقیدتي پیاوړتیا، دیني برخه کې پرمختګ او د عامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي. دا ډیره ګټه لري. یو په دې حساب کې ګټه لري چې دا کتاب چې په نامه د امام ابو حنیفه د په باره کې ډیر معلومات شاګردان پیدا کړل او ډیر شاګردان په شوق او ذوق د برنامه کې اشتراک کړی و او تقریبا په 1000 کسانو د برنامه کې امتحان ورکړی و چې نن خوشبختانه تاسو ویل چې دغه کتاب په نامه د امام ابو حنیفه نتایج اعلان شو. ډیر په شوق او ذوق شاګردان د مختلفو مکاتبو څخه راغلي ول او خپل نتیجه ترلاسه کړل. گرچه ما فواید در رأس همچون برنامه ها زیاد فوایدهای مختلفی داریم. یکی استعدادهای خود پیدا میکنیم، دو جوانان و نوجوانان به دین و مذهب ما را پیدا میکنند و همچون برنامه ها برای شاگردان از نگاه تشویق و جرأتشان هم خوب است. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او له مسؤلینو هیله لري چې راتلونکي کې ورته په بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې کړي ترڅو هیواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. این کتاب که ما تسلیم کرد مدت 7 روزی کتاب خواندیم تا مقام اول را کسب کردیم و بسیار خوشحال هستیم و از این کمیته میخواهیم که این رقم کتاب ها را زیاد بیاره تا ما بخوانیم و معلومات درباره‌اش کسب کنیم. د کتاب امام ابو حنیفه رحمه الله را باید شناخته مو 15 ورځې ولوسته او له دې نه مو ډېره زده کړه وکړه او موږ غواړو په آینده کې چې د البرز له استادانو نه چې آینده کې موږ ته دغسې ښه امتحانونه داسې کتابونه راوړي چې موږ یې ولولو زده کړه ترېنه وکړو. د البرز علمي او کلتوري اداره چې له 2 کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې فعالیت کوي د ځوان نسل په روغه روزنه کې خورا ډیر ګامونه پورته کړي او لا هم هڅه کوي چې خپل کړنلاره د شریعت په چوکاټ کې ګړندۍ وساتي.